د بلخ مرستیال والي د دغه ولایت په صنعتي پارکونو کې له یو شمېر فابریکو څخه لیدنه وکړه او د صنعتکارانو ستونزې له نږدې وکتلې. نوموړي د دې لیدنې پر مهال د ځایي صنعت پر پراختیا او د کورنیو تولیداتو پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې د کورنیو صنایعو وده نه یوازې د کارموندنې له زیاتوالي سره مرسته کوي بلکې د اقتصادي خپلواکۍ او د خلکو د ژوند د شرایطو د ښه والي لامل هم ګرځي. ورته مهال مرستیال والي له صنعتکارانو او پانګوالو څخه وغوښتل چې د خپلو تولیداتو د کیفیت په لوړولو او له نوې ټکنالوژۍ څخه په ګټې اخیستنې سره د بهرنیو توکو پر وړاندې د کورنیو تولیداتو د سیالۍ توان زیات کړي. نوموړي دغه راز د صنعت په برخه کې د شته ننګونو د حل په موخه د دولت او خصوصي سکتور ترمنځ پر لا زیاتې همکارۍ ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې سیمه ییز حکومت به له خپلو ټولو امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې د کورنیو تولیداتو ملاتړ ته دوام ورکړي. مشکل برقشان ما گفتیم که حتی با جلسه کردیم با بروشنا اینا را شریک کردیم و مشکل سرکشان هم گفتیم شما چند روز پیش دیدیم که بعض مشکل سرکشان پیش نکرده بود کارشان شروع شده و امروز هم ما دیدیم و مشکل جای روز از مرکز رئیس عمومی همی کیان آمده بود فرق صنعتی اون هم الحمدلله خیلی وعده کردن که همین فابریکه‌دارا همین صنعتگرا که جایی نداشته باشه پیشنهاد بکنه برایشان جای مهیا میکنیم برای مردم به همین فابریکه‌دارا امیر وعده دادم. ما انشالله ما تا حالی که ما میبینیم حالت انشالله کار خود به خود رو برو پیش میره و سرک مردم شما ببینید که از پارسال که امسال خیلی خوب است امسال که آینده انشالله خیلی خوب میشه و سرکی که در دم فابریکه در سرکی گوشه و فرعی سرکه که است جغل اندازی شده رئیس جور شده رئیس الحمدلله و مردم امیدوار شده مردم و یک امید مردم آمده که انشالله این امارات اسلامی که باشه و هر چیز جور میشه. ورته مهال د بلخ ولایت د قانون او صنایعو خونې رئیس د دغه ولایت مقام له پاملرنې او ملاتړ څخه مننه وکړه او ویل چې په تیرو 10 کلونو کې هیڅ یو سیمه ییز چارواکي له فابریکو څخه لیدنه نه ده کړې او نه یې د دوی د ستونزو د حل په موخه کوم اقدام کړی دی چې له نیکمرغه اوس مهال دغه برخې ته د اسلامي امارت د مسؤلینو پاملرنه زیاته شوې ده. له بلې خوا یو تن فابریکه لرونکی د برېښنا د بندېدو او د زیربناو نشتوالي ستونزې ته په اشارې د افغانستان له اسلامي امارت څخه وغوښتل څو د سوداګرو صنعتکارانو او د فابریکه لرونکو لپاره مناسب فرصتونه برابر او د دوی پر وړاندې ځینې شته ستونزې دې هم له منځه یوسي. مسئولین وقتی که من از ما دیدن میکنم مشکلات ما را طبعا نزدیک میبینم وقتی که مسئولین نزدیک ببینه اما مشکلات دقیق‌تر درک میکنه وقتی که از دور گپ برشان بره وقتی که نزدیک به بسیار فرق میکنه. طبعا مشکلات زیاد است در بخش بازاریابی در بخش برق در بخش جای ما مشکلات داریم. د یادونې وړ ده چې دغه لیدنه د بلخ ولایت د صنعتکارانو د ستونزو د حل او د سیمه ییزې صنایعو د ودې په برخه کې د ځایي ادارې د ژمنتیا ښودنه کوي چې له پراختیا سره به د بلخ ولایت د اقتصادي ودې او د خلکو د ژوند د شرایطو د ښه والي لامل وګرځي. باید وویل شي چې د بلخ ولایت رهبري د دغه ولایت د صنعتکارانو د ستونزو د حل په موخه په هرو 15 ورځو کې یو ځل د یادو فابریکو له مسؤلینو سره ګوري.